دا لوښي موښي انځلو پورې هم ډېرې ښکلې خبرې دي خادمه که نه خو هغه یو سړي ته خپلې ښځې وې وایي یاره زه وایي چې تا ما سره واده کولو که نه نو وایي ستا زه په څه خوښ شوی وم که نه نو هغه ښځې ورته وایي څنګه په څه خوښ شوی وم وایي ستا زه په څه خوښ شوم چې ما سره دې واده کولو زه مالداره ډېر وم ګاډي باډي هم ډېر وو بنګلې هم ډېرې وې څه شی ډېر وو دا ښځه ورته وایي زه به درته ووایم خواست نه چې بیا مې ونه وښي وایي نه نه دې وښه مه ووایه په څه دې خوښ شوی وم نو دا ښځه ورته وایي وایي یاره زه مخکې خپلې نیا سره تاسو کره درغلی وم وایي تا لوښي انځل وایي زما په هغې ډېر خوښ شوی دی وایي ځکه وایي ځکه مې تا سره واده ته غاړه کېښوسته که نه وایي زه مخکې درغلی وم او وایي تا لوښي انځل نو وایي په هغې مې ډېر زیات خوښ شوی دی داسې ډېرې دي خادم به موږ په دې پروګرامونو کې ډېرې کیسې کوو ډېرې زیاتې کوو که نه او سپیشلي زما لطیفې چې کوم دي هغه ډېرې زیاتې که څوک وایي چې په لطیفو باندې وخت دی نو زه وایم چې څومره وخت وي زه ورسره تېرولی شم ډېرې زیاتې ماته زده دي او یو بل هم ده اکثره دا ډریوران کې تاسو کتلي وي که نه نو یو ټیکسي والا ډریور نو د سره سورلۍ ناسته وه سورلۍ په ځای پورې لاړ نو هغه ورته وروره دې سیټ ته بریک واله چې سیټ ته بریک واخیستو نو سورلۍ چې راکوز شوه که نه نو دا ګیټ یې ډېر تیز بند کړو چې تیز یې بند کړو نو هغه ډریور ورته غوسه شو که نه دې سړي ته وایي خرې خرې که نه نو هغه سړی بیا رالو بیا هغه ګیټ کولو کړو بیا د هغې نه هم زیات تیز بند کړو که نه بیا دې یو غرب ویستو نو دغه ډریور ورته بیا ولې بیا دې داسې ولې وکړل وایي تا وایي چې خرې خر وایي ما نه پکې لکۍ نښتې وایي ځکه مې بیا بند دغه دی دا زمونږ خو بریتونه لږ واړه واړه دي ستا ماشاءالله غټ دي که نه او د خدای د ریاض به یې هم شته دی نو هغه زمونږ والا بیخي واړه واړه دي یو دوه ورونو نو هغه یو نه دی هغه یو ته چا پیغور وکړو مشر ورور یې بریتونه وو د مشر ورور یې نه وو او د دې کشر ورور یې بریتونه وو که نه نو دې مشر ته چا بار پیغور وکړو چې خدای دې غر کړه هغه کشر ورور دې بریتونه شته دی او ستا نشته دی که نه ته تې مشر یې ستا بریتونه نشته او دغه مشر ورور دې بریتونه شته دی نو دغه هلک ورته وی هغه مشر ورور ورته وي که نه چې چا پیغور کړی ده ورته وي وایي دا کشر ورور مې نه دی وایي دا کشر ورور مې پلار پسې تللی دی او زه مور پسې تللی یم همدغسې یو ساده سړی نو هغه په بازار کې چاره ونیو ډېر زیات وهلو یې که نه نو څه په خوارو زارو تې خلکو خلاص کړو په پیله ځل به پېښور ته راغلی وی نو بس چا سره په لانجه مه وړېدو ډېر زیات یې والو که نه نو بس څه په خوارو زارو تې خلکو خلاص کړو چې د خلکو خلاص کړو دا دې ولې والو هغه نو هغه سړي ورته وروره ما وایي د روډ په غاړه باندې ټایم پیسونه ایښي دي دا ټایم پکې نه ګوري وایي ټایم پیسونه مې ایښي دي او وایي دا ظالم رالو په دې ټایم پیس باندې سره د سپلو ودرېدو او وایي ما ته یې لوم وی چې ته وګوره چې زما څومره وزن دی ټایم پیس راله پات کړی وایي دا وګوره وایي دا وګوره وایي دا اوس وګوره وایي دا وایي چې زما څومره وزن دی که نه نو دغسې جناب یو اخرنۍ بله هم ده هغه دا د یو لیوني نه وایي چا پوښتنه وکړله که نه بس لیونی یا ساده کس وي چا ترې پوښتنه وکړله چې دا راته ووایي چې دا د مالګې دا بوتل غوندې کې نه وي دې یې په دې سر کې دا سوري ولې کړي که نه نو هغه لیونی ورته ډېر په سوچ کې لاړو وایي چې یاره ته لږ بیا ووایه تاسو سوال وکړئ هغه ورته ووایي چې یاره دا د مالګې بوتل نه دې یې په دې سر کې دا سوري ولې کړي وایي هغه لیوني ورته ووایي که نه وایي هغه لیوني ورته ووایي چې یاره د مالګې صابن نه شي ځکه ولې پکې سوري کړي